الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدرمنو مشرانو د ننګرهار ولایت خانه مسؤول صاحب او پیلان د داخله وزارت اول معین حاجی صاحب محترم او نوی والی صاحب محترم او مدثر اجملا صاحب او د مرافعه محکمه شیخ صاحب محترم او ټول مشران ملګرو، اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ټولو په اجازه باندې هغه څه مقصودي خبرې چې وې هغه شیخ صاحب محترم وکړې او حاجي صاحب محترم وکړې. زه هم داسې لنډه خبره کول غواړم او دا یو د وختي ځای دی چې دا د الوداع په وختو کې شیبو کې چې سره رخصتېږو، الحمدلله په داسې مجلس کې سره یو ځای شو. مختصره خبره دا ده چې دا نوی مسؤول صاحب حاجي صاحب محترم چې ستاسې ولایت ته راغلی دي، تعارف ښیه مزمل حاجي صاحب محترم وکړي درته، نو موږ هم په دغه صفاتو پېژنو. دغسې قدرمن شخصیت دی او مشر شخصیت دی. د الله جل جلاله د طرف نه ورته توفیق غواړو او ستاسو د دې په مابین کې ښه د ورورګلوۍ، د اتفاق، د وحدت او د اطاعت سلسله غواړو. الله رب العالمین مو همیشه دپاره خوشحاله سره ولري. یو شی چې د اوس روان جریان کې ضرور دی هغه دا دی، دا تغییر و تبدیل لکه شیخ صاحب محترم چې درته وویله دا د امارت په اصولو کې یو اصل دی او دا نظام الحمدلله د مسلمانانو نظام دی، اسلامي نظام دی. دا د وطنیاتو د علاقیو دا خبرې پکې مطرح نه دي. نو د یوه ولایت مسؤول به یوه ځای ته ځي، د بل ولایت مسؤول به بل ځای ته ځي او دا هم پکې مطرح نه ده چې سړی لوړ سو ښکته سو. ټول مجاهدین مسؤلین چې دلته خدمت کوي په دې نیت باندې نه کوي چې ته زما مقام څو درجې لوړ دی، څوک ښکته سوم څو لوړ سوم، یوازې د خدمت او د اطاعت په نیت او په دې نیت باندې مسؤلیت ملګري راځي نه چې زه دلته مسؤول یم، زه دلته رئیس یم، زه دلته والي یم، دلته وزیر یم. د مسلمانانو د یو خادم په صفت باندې هر مسؤول په دې نظام کې خدمت مخته وړي او چې په خپله سړی د امیرالمؤمنین صاحب انداز وګوري، الله پاک جل جلاله دې تاسو ټولو ته مجالس در نصیب کړي. نو هغه انداز یې همداسې نه دی چې دا اوس یو پاچا د ملک دی، انداز یې د فقیر دی، انداز یې د خادم دی، انداز یې د متواضع عالم دی. نو دغسې یو شخصیت دی. نو دا نظام کې پورته وکښته وطن و علاقه دا شی قابل اعتبار نه دی او موږ تاسې چې دلته وخت سره تېر کړی دي. نو که د مزمل حاجي صاحب محترم د خوا څخه څه تغیرات راغلي وه یا زموږ د خوا څخه راغلي وه یا زموږ د دوی په مشوره څه تغیرات راغلي وه، د هغو تغیراتو مطلب یوازې او یوازې دا ښه دی چې په دغه وجه باندې و چې په دې چارو کې بهبود راسي، د نظم د ولایت نور برابر سي. نور دا ملاحظه د هیچا په حق کې نه وه راسره چې دغه مجاهد خدای مه کړه چې د مسؤلیت څخه یې لرې کوو، په دې کې دا مطلب دی چې دی کمزوري کوو. یوازې د کار بهبود راته معتبر او اسلامي تاریخ چې سړی مطالعه کړي دا تغییرات صحابه کرامو کې هم خورا ډېر راغلي دي، تبدیلي او تغییر پکې راغلی دی. هغه صبر کړی دی، حوصله یې کړې ده، د امیر یې پوره اطاعت کړی دی. د اسلام زمری خالد بن ولید چې د سیف الله لقب هم لري، د امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دوران کې د مسؤول د شام په علاقه کې
نو د امیر المؤمنین صاحب فکر او نظریه تګلارې داسې وه چې یو څوک به مسؤل وټاکي په یو ځای کې نو اختیار کلی به ورکوي دا به ورته ویلی چې د الله تعالی جل جلاله په اوامرو کې چلیږه عدالت کوه نور ته به یې چارې پوهېږي کامل واک به ورکړي نو خالد بن ولید رضی الله عنه خو الله تعالی جل جلاله ډېر مهارت ورکړی و ډېر شجاعت ورکړی و په کار باندې پوه څوک خو د حضرت عمر محدث په امت د هغه بیا رایه دا وه چې د عمرا باید په هر کلي و جزشي کې د امیر المؤمنین سره خپل جریان شریک کړي د هغه په مشوره باندې کار وکړي نو بیا بیا صدیق اکبر صاحب ته دا نظریه ورکړی چې دا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دا اگر د کارونه په خپل سر کې اداره وغواړه ورته وایي چې په هر کار کې به مشوره کوي هغه چې راوغوښتي ورته ویې ویله چې ته چې څه کارونه کوې کار به په مشوره روانه وي ده ورته ویله چې امیر المؤمنین صاحب که دغسې ترتیب ما ته په لاس راکوې چې زه خپل اختیار په هره مسله کې زما اوس تا رسېدګي نه سره کېږي نو زه دا خدمت کوم او که په هره مشوره کې په خدمت په هره فیصله کې په مشوره مکلفه یې نو دا مسؤلیت یې بل چا ته یې نو بیا صدیق اکبر صاحب خپله رایه واخیسته ورته یې وویل چې نه د خپل مسؤلیت کوه خو کله چې خلافت د حضرت عمر راغلی د خلافت په اوله ورځ یې فیصله وکړه دی راوغوښتي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بیا ورته ویل چې ګوره په هره وړه او غټه خبره کې به مشوره کوي بې مشورې کار به نه کوي هغه ورته ویل چې دغه خبره یې ورته وکړه لکه صدیق اکبر صاحب ته چې کړې وه چې زه په هر کار کې مشوره نه شم کولی د الله تعالی جل جلاله حدود به مراعاتوم عدالت به کوم په ټولو کارو کې مشوره راته ګرانه بیا د مسؤلیت نه لرې کړي عزل د عمومي مسؤلیت نه لرې کړي خو په جهادي ډګر کې په جنګ کې بیا هم قومندان پاتې د هغه قومندانۍ صاحب بیا په یو وجه لرې کړي ابو عبیده بن جراح امیر الامه هغه یې پر سر باندې امیر دی 4 کاله د دغه امیر په اطاعت کې تېر کړه خو ټوله فتوحات الله پاک د خالد رضی الله عنه پر لاس راوستل خو بیا په دا 4 کاله کې بې اطاعتي د خپل امیر نه کړې چې کله بیا مشوره ورسره کول نو امیر الامه ورته ویله چې ته خو د مسلمانانو داسې قهرمان یې دا عبارت داسې نو زه داسې ما ته بیخي حیا درېږي چې اوس ته ما ته خبره کوې زما څه هدایت اخلې هغه ورته ویل ته تر ما په اسلام کې سابقه لرې پر تا باندې د امیر الامت لقب تا ته درکړل سوی دی نو ته چې څه راته وایې هغه به زه منم 4 کاله یې د خپل امیر اطاعت وکړي د هغه ولایت څخه هم راجرې شو د قومندانۍ څخه هم راجرې شو په فردیت کې پاتې و خو د خپل امیر المؤمنین په اطاعت چې څوک امیر ټاکل شوی و د هغه یې پوره اطاعت وکړي نو قدرمنو مجاهدینو ستاسې په دغه ولایت کې چې ستا پر سر باندې څوک رئیس راځي څوک د حوزې مسؤل راځي څوک قومندان راځي خیر دې که تا دلته قرباني ورکړې دي ستړیاوې دي وړي دي تکالیف دي وړي دي هغه موږ ته قابل احترام دي امارت ته قابل احترام دي خو تغییر په دې معنا نه دی چې دلته ستا اهانت غواړو ستا سپکاوی غواړو د نظام د ترقۍ دپاره دا تغیرات شوي او زموږ ستاسې مسیر لکه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه باید په دا شان او یو لنډه خبره بل کوم عمر بن عبدالعزیز چې د خلفای راشدینو وروسته په اسلام کې ممتاز خلیفه تېر شوی د هغه د ولس سره اخلاق د مجاهدینو سره کردار او خپل دیانت تقوا د هغه شان چې تاسې تاریخ مطالعه کړئ زموږ ستاسې لپاره ډېر ښه سبق دی یو سپین سرې د بغداد را روانه ده کور ته راغله دروازه یې وټکول چې کور ته را داخله شوه د امیر المؤمنین صاحب بیبي فاطمه نومېده دا په کور کې ناسته ده داسې ورته وکتل د امیر المؤمنین صاحب دیوالو کور وایي د دې کوره څه اوس موږ خپل کورونه آبادوو کنډواله کور یې هغه ورته ویله چې ستاسې د کورو په آبادۍ باندې زموږ کور دغه حال ته رسېدلی نو دا بیبي سره کښېناسته بیا چې امیر المؤمنین صاحب را داخل شو په خپل کور کې او ګیره خیشته کړې ده اوبه د څا سره کاږي او ګیره جوړېږي خو یې پلا د خپلې بیبي ته داسې مخ راواړي دا دغه ورته وایي دا مېلمنه چې راغی دا سپین سرې وایي دغه مزدور چې دلته کار کوي دا تا ته ډېر ډېر ګوري د امیر المؤمنین بیبي ته وایي هغه ورته وایي دا مزدور نه دی دا امیر المؤمنین دی په دا کټو کې چې اخته دی دا هغه ښکار نه چې بالغ شو بیا راغلی د دې سپین سرې اکرام یې وکړي ورته یې وویل څه مشکل لرې
ورته یې په اولاد کې مې 15 لوڼې دي سرپرست نه لرم د هغو دپاره که یو شی راته مقرر کړي د لوڼو د نومانو پوښتنه یې ځینې وکړل چې نوم به یې ورته وایه د هغه دپاره بې حسا لیکل په هر وار کې به ویل الحمدلله څلورم نوم چې نوشته کړي ښځې د ډېرې خوشحالۍ سره د امیرالمؤمنین صفت شروع کړي بیا ورته وایي چې نوره حصه نه درکوم تر اوسه چې د هغه چا صفت کوي چې هغه د صفت مستحق چې زما صفت یې شروع کړي زه دا 15 لور دي هم د دې څلورو سره شریک کړي په حصه کې نو دغه د مسلمانانو د امیر صفت دی هغه تواضع ده هغه په خپل ولس باندې شفقت دی هغه خپل ملګری ده چې لري یو قاصد روم ته تللی و په روم کې دا خبر روان دی قرآن یې واورېدی یو سړی بیچن وایي پښتو ګړند دی قرآن وایي ورته ودرېدی السلام علیکم ورحمت الله هغه ورته وایي دا مځکه وګوره قرآن وګوره دا حرب قرآن بیا یې پوښتنه ځینې وکړه چې ده ورته وایي زه د امیرالمؤمنین صاحب قاصد یم دلته راغلی یم ته څنګه دلته ولاړ یې چې ناست کې چې میچن وایي پښتو ګړند یې څوک او قرآن وایه ده ورته ویل زه په یو جنګ کې نیول سوی یم مجاهد وم بیا دې کفارو راته وویل چې یا به کفر ته راوړې یا دې په سترګو ړندوم ما کفر نه کوي قبول نو سترګې یې د اور په سلایي باندې رادا کړې زه یې په سترګو ړوند کړم اوس دا ډوډۍ راکوي که دغه میشن په مقابل کې دغه دی چې راغلې دا کیسه یې امیرالمؤمنین ته وکړه کیسه لا نه ده پوره سوې د امیرالمؤمنین صاحب د سترګو اوښکې راتویېږي دا اوښکې یې په ږیره کې راتویږي بیا دا قاصد ته وویل چې ورشه دا د کفارو امیر ته ووایه چې ژر دا بندي راجلا کړه په خدای دې مې قسم یې دومره پوځ ودرولېږم چې یو سر به ستا سره بل سر به دلته زما سره نو هغه د مجاهدینو غمخوري وه د مجاهدینو شان په خپله ور ولاړ شو څراغ یې خرن شو څراغ یې صفا کړي د هغه مجاهدینو ورته ویل چې امیرالمؤمنین خو موږ خدمت ته آماده یو ده ویل چې ور ولاړ شوم هم عمر بن عبدالعزیز وم چې کښېناستم هم هغه وم چې شي مې کم شو په دې باندې نو قدرمنو د مجاهدینو سره ښه ګزاره پر ولس باندې شفقت او خپله دیانت و دینداري دې ته باید موږ توجه او په تغییر و تبدیل کې نو په دې باندې مایوسي پکار نه ده کله کله د بعضې مجاهدینو سره دا فکر ولاړې چې موږ قرباني ورکړې دي ستړیاوې مو وړي تکلیفونه مو وړي اوس موږ ته امارت توجه نه کوي امارت توجه درته کوي دا د امتحان دنیا ده کله به لوړ ځې کله به کښته راځې نو کله به ترقي کوې خو چې ما دې په دې سب کې پاتې د نورو مسؤلینو څخه د الله تعالی په خاطر باندې معافي غواړم که د دې په حقوقو کې زما څه تقصیر شوی او د هغه شي دا نور موجوده مجاهدین ډاکټر صاحب دي که نور احسان صاحبان دي او که عام مجاهدین دي د ټولو څه معافي غواړم که د دې په حق کې زموږ څه تقصیر شوی او زموږ د طرفه زموږ په حق کې هر چا څه غلطي کړي الله پاک دې هغه غلطي په حسناتو کې وحساب نو تبادله د شا څخه نه غواړو او پیغمبري روایت دا دی پیغمبر علیه السلام وایي ما زاد الله رجلا بعفو الا عزا عفو باندې الله پاک سړی عزت بلا کوي نو ته چې معفو وکړي زموږ درته عفو ده الله تعالی جل جلاله مو آباد او خوشحال ولره واخر دعوانا الحمد لله اعتماد مطابق دغه نه زیات توفیق د خدمت ورکړي یا الله ننګرهار کې ښه وخت تېر کړي یا الله تا نه بیا هم غوښتنه کوو د لپاره د ښه خدمت د دیني امورو کې د پرمختګ د ننګرهار د ترقۍ خصوصا د امارت د سرلوړۍ غوښتنو درنه کوو یا الله دې سرلوړی لري او دا کوم مسؤلین چې د دې ځای نه ځي یا الله د هغو هم نیکنامي غواړو سرلوړي غواړو کارونه کې ورته